یاره تبلیغ کې ډېر ثواب دی. مونږ تبلیغ ته به ټول ځونه خیر دی که ټیم دی خرابېږي مونږ به هغه دنیا ځان ته ښایسته کوونه وبره به یي بابره به یي تر څه نه خبره به یي تا نه خو شل نه شوله د سوا سټارانو ته چې دی که نه موقع نه ورکې چانسونه ورته نه ورکې په چوکۍ دې کېنولي وچ کلک دې کړلو خو بس هغه مولانا محمد رضوان نه مننه چې مونږ چې دی تبلیغ ته بوځي او ثواب را باندې ګټي دا دنیا خو هسې نه مچا خبره د سوا سټار رانه جوړ شوی دی او قدر من چا سره نشته دی هغه دنیا خو به ښایسته که مکان نه یاره د سوا سټارانو سره خو په دې سوات کې سټاران نه دي که نه ولې مونږ درته سټاران نه ښکارو زه د پنجاب سټار او د مولانا محمد رضوان د سلطان سټار او شهنشاه افریدي چا خبره د لاهور سټار همداسې ورپسې راتی شو داوید وارنر د استرالیا سټار ظالمه د خدای د سوا سټاره بس که نور دې خوا ته هم ځي د سوا سټار ته موقع نه ورکوي او چې هغې خوا ته هم ځي د سوا سټار ته چانس نه ورکوي بس ته مړه کولمه دې راته اشنا کړله یاره د شهید افریدي زما شهنشاه افریدي خلکو خو لانجې شروع کړي تبلیغ ته رسېدلي نه یو او دوی اوس نه لانجې شروع کړي خو یاره په دې کار کې خو زه نه ویم د تبلیغ کې ما ته څه راځم نه نو زه به څه زده کړم او څه به زده نه کړم دا تبلیغ اصغر څه شی دی یاره داوید وارنره ویاله به خبر شي چې د تبلیغ دروازې له ورشي د خیره ښه داسې چل دی که چې په تبلیغ کې خلک خپل مونځ اودس زده کوي چې چا مونځ اودس کې غلطیانې اصلاح کوي ښه کارونه کوي د الله پاک ذکر کوي نو انشاءالله تعالی دې دنیا کې خو د ډېره چا خبره ورانې کړې دی نو هغې دنیا ته به لږ کار وکړي او الله پاک به کیدی شي په دې لاره کې د الله پاک وبخي نو خو مې در باندې شک دی که ودې بخي رښتیا وې داوید وارنره ګوره ښایسته کارونه وکړه هغه دنیا به دې ښایسته شي جنت به وګټې جنت ماشاءالله داسې یو ځای دی که نه چې ورته ګورې نو په کتو به نه مړېږي و داوید وارنره هغه دنیا ځان ته ښایسته که دا دنیا فاني ده او فاتې ده پاتې رښتیا وې مولانا محمد رضوانه یاره دا جنت چې وګټم ډېر خوند به وکړي که نه خو دا جنت به زه په څه شي باندې ګټمه دا خو راته ووایې که نه چې دا جنت څنګه وګټمه یاره داوید وارنره خبره داسې ده که نه لکه اوس درته مثال درکړمه زه اوس لکه د سوا سټار یم که نه نو ګوره که نه ما ته چې خپل چانس خلک راکړي موقع راته راکړي زما حق ما ته راکړي او ما په میچونو کې والي که نه نو په دې باندې خلک جنت ته ځي او په دې به ته جنت ګټي ها نو مثال دا دی که نه چې د چا حق به نه خوري او د چا دا چا خبره مال به نه خوري او به په دې خاطر به ته جنت ته ځي او جنت به ګټې خو هلکه د سوا سټاره څه حق خو ټوله دغه خوړلی دی که نه محسن نقوي یو ځکه د لوبۍ نه د پاکستان د کرکټ ټیم نه غورځولی نو هغې سره به څه چل کېږي یاره داوید وارنر هغه چې د کنفرم دوزخي دی دوزخي ځکه چې زما حق ښه خوړلی دی نو د چا حق مه خوره نو جنت ته به ځې جنت ته او که ودې خوړو نو دوزخ ته به ځې که څنګه مولانا محمد رضوان بلکل د سوا سټاره خو خبره داسې ده که نه چې د تبلیغ ټولې خبرې مو په لاره باندې ختمې کړي نو په تبلیغ کې به په څه باندې غږېږو داسې چل دی د سوا سټاره که نه چې غلطې خبرې مه کوئ چې تبلیغ ته د الله ذکر وکړو صحیح ده که نه نو خفه کېږې ما پروګرام ته ورته